اوس تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې هم فری انلیمیټډ انټرنیټ پیغامونه او اړیکې ترلاسه کړئ. څنګه یې کولی شئ ملګرو؟ یو ښه خبر، یو ښه زیری ده، ځکه مې دا ویډیو جوړ کړه چې تاسو ته معلومات درکړم په دغه اړه باندې چې تاسو اوس کولی شئ په افغانستان کې فری انټرنیټ هم ترلاسه کړئ. ډېر یو ښه خبر ده ملګرو. ولې چې موږ او تاسو ته زیات مشکل د انټرنیټ ده چې ډېر زیات مصرف به پکې دی. زموږ څومره شبکې دي په ټولو کې انټرنیټ قیمت ډېر زیات لوړ دی، یعنې ډېر زیات قیمت باندې موږ ته انټرنیټ راکوي. خو زموږ دپاره اوس روشن ډېر یو ښه وړاندیز راوړو، ډېر یو ښه پیکیج راوړی، ډېر یو ښه سیم کارډ یې راوړی ده چې هغې نه موږ کولی شو فری انټرنیټ ترلاسه کړو د یو میاشت دپاره. هغه هم صرف په 350 افغانۍ موږ کولی شو د یو میاشت دپاره نامحدوده انټرنیټ ترلاسه کړو. څنګه ترلاسه کولی شو ملګرو؟ ډېر یو اسانه پروسس ده، درته ښیم په دې ویډیو کې. نو زه یم رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. که چېرته زموږ په چینل کې نوي یئ ضرور درسره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې بیل آیکن بیا آل باندې وکړئ، ویډیو هم ضرور درسره لایک کړئ، مه هېروئ. نو ملګرو په روشن کې نوي سیم کارټونه راغلي چې د الفا په نوم باندې دي. تاسو به اورېدلي وي، که چا څوک ترېنه خبر نه وي نو هغه دپاره دا ویډیو زه جوړوم. که څوک خبر وي هغوی سره به حتما وي او کاروي به یې هم. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې غواړئ خپل الفا روشن سیم کارت ترلاسه کړئ. په روشن کې اوس تاسو کولی شئ چې نامحدوده انټرنیټ د یو میاشت دپاره ترلاسه کړئ، نامحدوده اړیکې، نامحدوده پیغامونه. څنګه کولی شئ؟ لاړ شئ د روشن یو نږدې څانګې ته، هلته کولی شئ چې ځان دپاره یو اصلي تذکیره ځان سره واخلئ او لاړ شئ خپل ځان دپاره د روشن الفا په نوم باندې سیم کارت واخلئ. یا که چېرته تاسو سره زوړ سیم کارت د روشن وي هغه هم تاسو کولی شئ چې الفا ته یې چینج کړئ، تبدیل یې کړئ، یعنې الفا ته یې واړوئ. کولی شئ ستوری 555 علامت نمبر ډایل کړئ. په هغې لار نه تاسو کولی شئ چې خپل سیم کارت روشن الفا ته واړوئ، یا هم نږدې څانګې ته لاړ شئ د روشن او د الفا په نوم باندې نوی سیم کارت ځان دپاره واخلئ. څنګه انټرنیټ ورکوئ فری ملګرو؟ دې په اړه لږ معلومات تاسو درکومه. داسې ده ملګرو، تاسو کله د الفا سیم کارت ترلاسه کوئ نو تاسو کولی شئ چې د الفا کې بېلې بېلې کڅوړې دي، یعنې بېل بېل پیکیجونه دي. په دې کې د انټرنیټ دپاره بېل پیکیج ده، د اړیکو دپاره بېل ده. نو موږ راځو د انټرنیټ خبره کوو. د اړیکې دپاره د ملګرو تاسو کولی شئ چې صرف یعنې فقط په 200 افغانۍ باندې تاسو کولی شئ یو میاشت دپاره نامحدوده اړیکې ونیسئ روشن نه روشن ته. انټرنیټ داسې د ملګرو تاسو په 350 افغانۍ کولی شئ 3 GB انټرنیټ فعاله کړئ. هغې نه بعد په یو میاشت پورې ستاسو انټرنیټ به فری، یعنې نامحدوده انټرنیټ چې څومره تاسو کارولی شئ. اوس راځو دې ته چې زیات ملګرو په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې څنګه 3 GB انټرنیټ په 300 افغانۍ راکوي او هغې نه بعد فری. دا داسې د ملګرو چې کله تاسو دغه الفا سیم کارت واخلئ په دې کې تاسو ته پیکیج درکوي. تاسو ته وایي چې په 300 افغانۍ باندې تاسو کولی شئ 3 GB انټرنیټ ترلاسه کړئ. هغې نه بعد انلیمیټډ ده، یعنې نامحدوده ده. هغه څنګه؟ دغه اولنی چې کوم 3 GB تاسو ته درکوي په 300 افغانۍ باندې دا ملګرو فول سپیډ ده، یعنې که چېرته ستاسو هغه کې انټرنیټ تیز وي، تاسو 3 MB سپیډ، 1 MB هر څه وي، هغه فول سپیډ کې انټرنیټ ده. کله چې ستاسو دغه 3 GB انټرنیټ مصرف شولو، ختم شولو، نو هغې نه بعد تاسو ته انلیمیټډ انټرنیټ درکوي. هغه به فری. هغه به څنګه فری؟ د هغې سپیډ به یې په یو سیکنډ کې 256 KB سپیډ درکوي. ښه، نو کله چې تاسو دا 3 GB انټرنیټ ختم شولو دا فول سپیډ کې درکوي چې هر څومره سپیډ د روشني چې دا مصرف شولو، نو که تاسو په 3 ورځو کې ختم کړو، که په 10 ورځو کې ختم کړو، دا 3 GB هغه تاسو پورې اړه لري. هغې نه بعد به ستاسو د انټرنیټ سپیډ 256 KB په یو سیکنډ کې وي. ښه، هغه به فری. د هغې نو کوم چارج یو میاشت پورې تاسو دا فری کارولی شئ. یو میاشت بعد به بیا تاسو دا پیکیج فعالوئ. نو دغه ملګرو دغه د دې معلوماتو په دې کې بېل بېل پیکیجونه دي، هغه هم تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې څنګه یې فعالولی شئ، هغه هم درته ښیم ملګرو. نو دا ډېر یو ښه زیری و، ځکه چې 256 KB ډېر زیات سپیډ ده ملګرو د یو موبایل دپاره. ځکه چې 100 KB سپیډ، 1.5 KB سپیډ کې هم ښه لوډینګ کېږي، هر یو شی موږ پرې کتلی شو. 256 KB هم بهتره ده، یعنې ډېر زیات ده. بس ده ځکه چې فری ده ملګرو. نو چې فری 200 نه په 100 KB باندې موږ وایو چې بس صحیح ده. 256 KB تاسو یو میاشت دپاره فری کارولی شئ په روشن کې. نو مننه کوو د روشن نه هم چې د افغانانو دپاره دغسې یو ښه وړاندیز راوړ، ځکه چې ټول افغانان ډېرې زیاتې پیسې مصرفېدې د انټرنیټ باندې. اوس روشن نه بیا هم مننه کوو، ډېر ښه یو پیکیج راوړی ملګرو. زه د روشن کوم پروموشن نه کومه، خو خامخا صفت به یې کوو چې ځکه چې ډېر یو ښه پیکیج، ډېر یو ښه فعالیت یې وکړو ملګرو. زموږ دپاره یو نوی سیم کارډ یې راوویسته د روشن الفا په نوم باندې چې نامحدوده انټرنیټ، نامحدوده اړیکې، نامحدوده پیغامونه موږ ته اوس کارولی شو. د دې لپاره ملګرو تاسو چې کله سیم کارډ واخیسته یا هم زوړ سیم کارډ تبدیل کړه، نو بیا کولی شئ په دې کې تاسو ته زه پیکیجونه ښیم چې څنګه فعالولی شئ ملګرو. په دې کې د اړیکو دپاره په 200 افغانۍ باندې یو میاشت تاسو مکمل نامحدوده اړیکې نیولی شئ روشن نه روشن ته، او بیا کولی شئ په 350 افغانۍ باندې تاسو نامحدوده انټرنیټ کارولی شئ د یوې میاشتې دپاره. څنګه کېږي ملګرو؟ نو هغه هم تاسو ته ښیمه. او بل ښه خبره دا ده ملګرو چې زه په داسې ساحه کې یم چې داسې اطراف دي په دې کې یو شبکه هم صحیح کار نه کوي. زه ملګرو چې هر وخت ویډیو اپلوډ کوم د شپې دلته انټرنیټ تیز وي. زه د شپې تقریبا یا د 2 بجې یا 3 بجې ورته راجګېږم، بیا دغه ویډیو زه د شپې اپلوډ کوم په MTN کې په شپنیز پیکیج کې، ځکه چې د ورځې کار نه کوي، ورځې زه ویډیو نشم اپلوډ کولی. نو د شپې چې کوم دي خلک ډېر نه استعمالوي، د شپې انټرنیټ سپیډ بیا ښه وي، زه ویډیو شپې اپلوډ کوم، د ورځې پبلش کوم. خو اوس په روشن کې ما وکتل ملګرو په دې ساحه کې چې یو سیم کارډ هم سره کار نه کولو، ټول نه ښه د MTN و، هغه هم د ورځې کار نه کولو، د شپې به خو. نو ما نن روشن وکتلو ملګرو، زما سیم کارډ اوس فعال شولو نن.
صاحب ډیټا راغله چې ما وکتل ملګرو زمونږ په کور کې په دې اطرافو کې چې دلته نږدې یو د MTN نه د MTN پایه شته نه د روشن یو هم نشته روشن پایه خو هیڅ نشته د نږدې او دومره ښه کار کوي ملګرو چې ډېر ښه سپیډ کې انټرنیټ ورکوي نو تاسو هم دغه در کوم که چېرته تاسو ته خبر در کوم که چېرته تاسو په اطرافو کې نو تاسو کولی شئ دغه روشن نه استفاده وکړئ ډېر ښه سپیډ ورکوي تاسو ته به زه خپله ساحه هم وښیم چې زه اوس به دغه ساحه کې یم او زه تاسو ته دا ویډیو جوړوم او د روشن سپیډ به هم تاسو وګورئ د انټرنیټ نو راځئ ورځو تاسو ته ښیم په موبایل کې دې طریقه تاسو څنګه فالولی شئ د دې کمې کڅوړې دي کمې پیکیجونه دي پکې او تاسو به د انټرنیټ د روشن دا سپیډ هم وګورئ نو دا دی ملګرو زه به تاسو ته زما دا ساحه مخیمه چې زه اوس په دې ساحه کې یم دلته ناست یم تاسو دلته ګورئ دغسې یو اطرافو کې دغسې یو دشته به ورته ووایو چې په دې ساحه کې موږ سره روشن داسې کار کوي زه به تاسو ته روشن انټرنیټ هم وښیم نو ستاسو په ساحه کې به څنګه کار نه کوي ملګرو دلته وګورئ په نږدې ساحه دلته په نږدو کوم ځای کې به تاسو یو د MTN یا د یو شبکې پایه هم دلته نشته چې موږ د انټرنیټ نه ګټه واخلو یعنې دلته هیڅ یو پایه شتون نه لري د روشن خو هیڅ نشته ده او چې کوم اتصالات او MTN دي هغه شته دي خو هغه بازار کې دي تقریبا نیم ساعت مزل دلته چې ځي دومره لرې ساحه کې شته دي خو بیا هم اول دا ساحه ما درته وښودله دا دی ملګرو تاسو ګورئ چې په دې اطرافو کې دا روشن انټرنیټ تاسو ته وښیم دلته ګورئ ملګرو دا دی زه هم دلته ناست یم زه اکثره چې کور کې یم نو د ماشومانو شور په دې خاطر بیا داسې بیرون راوځم دلته ویډیو ریکارډینګ کوم دغه وایس کې بیا مشکل نه راځي نو په دې خاطر زه دلته راووتلم تاسو ته مې دا ساحه وښودله دلته چې زه ناست یم او په دې ځای کې هم د روشن دومره تیز کار کوي زه به تاسو ته اوس د روشن انټرنیټ هم وښیم هغه به هم تاسو وګورئ تاسو ته مکمل د دې طریقه هم ښیم چې څنګه تاسو الفا کې کوم یو کڅوړه پیکیج فالولی شئ په کومې طریقې سره نو دا هر څوک موبایل سکرین کې د انټرنیټ سپیډ هم درته ښیم د روشن په دې ساحه کې چې زه اوس ناست یم ملګرو دا دی زه راغلم ګوګل ته او په ګوګل کې زه تاسو ته د روشن ویب سایټ خلاصوم اول هغه درته ښیم ټول نه مخکې به زه وغواړم چې تاسو ته د خپل نیټورک وښیم ځکه چې بیا تاسو دا ونه وایئ چې تاسو کوم یو بل نیټورک استعمالوئ یا روشن نه ده تاسو سره نو دا د سیټینګ ته راځم موبایل کې دلته تاسو وګورئ سیم کارت ګورم موبایل ډیټا ګورم ما سره 2 سیم کارتونه دي یو روشن دی یو اتصالات ده خو لاندې وګورئ موبایل ډیټا په کوم یو کې ده په روشن کې ده صحیح شولو دا زما د روشن ډیټا شوله اوس آن ده تاسو ګورئ ما سره ډیټا آن ده دلته ګورئ د دې سیټینګ هم تاسو ته اول ښیم روشن کې چې کله تاسو ایکسس پوینټ ګورئ په ایکسس پوینټ کې ملګرو دلته وګورئ 3G اونلی ته ماړولی ده په دې ساحه کې او بیا 3G او د انټرنیټ سپیډ به هم تاسو وګورئ د روشن ایکسس پوینټ ته چې کله راغلی په ایکسس پوینټ کې د دې سیټینګ به تاسو په دې طریقې سره جوړ کړئ ګورئ دا زه ایډیټ کوم په ایکسس پوینټ کې د روشن به تاسو ولیکئ روشن ویب اول سر کې وګورئ APN کې به تاسو ولیکئ internet.roshan.af صحیح ده نور به تاسو لاندې کوشئ دلته وګورئ دغه MCC کې به 412 ولیکئ او MMC کې به تاسو 100 ولیکئ او لاندې ګورئ authentication type چې کوم لیکلی دا به نن کوي صحیح ده اولنۍ به انتخاب کوي دا سیټینګ به سیف کوي سیټینګ هم چې په دې طریقې سره جوړ کړل نو دا زه ځم ګوګل ته او زه د روشن سایټ خلاصوم دلته زه لیکم روشن.af صحیح شو دا د روشن خپل ویب سایټ دی روشن.af دې ته زه ځم تاسو ګورئ ملګرو سپیډ ته ګورئ د روشن ښه څومره تیز دی ملګرو په دغه ساحه کې چې ما تاسو ته وښودلو روشن.af ته راغلم او دې کې تاسو ته د الفا پلانس ښیم د الفا په اړه خو ما تاسو ته د ویډیو په سر کې ویلې په 3.5 باندې به تاسو دغه کڅوړه دغه پیکیج فالوئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته ما فال کړی ده دا میسیج وګورئ ملګرو زه تاسو ته دا میسیج وښیم دا وګورئ تاسو په بریالیتوب سره میاشتنۍ 3 GB پلس نامحدوده انټرنیټ د 3.5 افغانیو په بدل کې فعاله کړ صحیح شولو نو ګورئ 400 افغانۍ ما زیاتې کړې ورته په 400 کې 40% مالیه واخیستله نو ما سره پاتې شوې 10 افغانۍ 3.5 افغانۍ باندې ما 3 GB انټرنیټ فعاله کړ او پلس نامحدوده انټرنیټ دې باندې تاسو ځان پوه کړئ ښه ما تاسو ته وویل چې پلس نامحدوده انټرنیټ هغه ده چې کله تاسو سره د 3 GB د انټرنیټ خپل سپیډ ده تاسو اوس په سر کې کیبي ګورئ چې کله تاسو سره د 3 GB انټرنیټ خلاص شي په الفا کې د هغې نه بعد یو میاشت پورې تاسو فری انټرنیټ تاسو ته درکوي مفته یعنې تاسو ته فری څنګه درکوي چې بیا به د انټرنیټ سپیډ د 255 KB نه زیاتېږي ستاسو د انټرنیټ سپیډ به څومره وي 255 KB نو د یو کس دپاره 255 KB انټرنیټ په یو سیکنډ کې یعنې په یو سیکنډ کې به 255 KB سپیډ ستاسو د انټرنیټ نو د یو نفر دپاره غټ شی د ملګرو 255 KB سپیډ صحیح شولو نو څنګه دا پیکیج بیا فالولی شئ ملګرو د روشن ایپ کې هم شته او دلته به تاسو راشئ مثال روشن.af ویب سایټ کې هم تاسو دا معلومات اخیستلی شئ دلته وګورئ دا روشن ویب سایټ ما ته خلاص شولو په سر کې ګورئ دغه 3
اپلاینس چې دی دا به اوکې کوي او دلته وګورئ اولنۍ هوم دا پرسنل دا او تعریفز دا دغه تعریفز ګورئ دې باندې ما اوکې وکړله دلته ماته نور پیکیج خلاصیږي دا د الفا پلانز دي چوز یور پلانز لیکلی ښه اولنۍ وګورئ بیسک کې دا په 200 افغانۍ روشن ته انلیمیټډ منټونه روشن ته تاسو چې په میاشت کې څومره خبرې کولی شئ نامحدوده اړیکې دي ښه په بیسک کې بیا دلته چې اوکې وکړئ د راو باندې وګورئ سټینډرډ په سټینډرډ کې وګورئ نورې کڅوړې نورې پیکیجونه نو دا وګورئ ملګرو دلته بیا ورکوي په سټینډرډ کې په 300 افغانۍ باندې 1 GB انټرنیټ روشن ته انلیمیټډ اړیکې ورکوي په 500 افغانۍ باندې ورکوي 5 GB انټرنیټ روشن ته نامحدوده اړیکې او نامحدوده پیغامونه دي په 900 افغانۍ باندې ورکوي 10 GB انټرنیټ روشن ته نامحدوده اړیکې او نامحدوده پیغامونه دي او په 900 افغانۍ باندې ورکوي 15 GB انټرنیټ روشن ته نامحدوده اړیکې نامحدوده پیغامونه دي 1500 افغانۍ باندې ورکوي 10 GB انټرنیټ روشن ته نامحدوده اړیکې نامحدوده پیغامونه دي صحیح شروع دي کې فری انټرنیټ نشته چې کوم تاسو ته ویلې نو تاسو چې کوم دا فری انټرنیټ غواړئ دا 255 GB چې ورکوي هغه بدل تراشي او په اخره کې وګورئ د پریمیوم کې دا شته دي ملګرو دا وګورئ ښه په دې کې وګورئ پریمیوم کې اوس دا مافال کړی دی ملګرو الفا وګورئ په 300 افغانۍ باندې ورکوي څومره 3 GB انټرنیټ ورکوي ملګرو او څومره ورکوي ورته تاسو لاندې ورسره ګورئ لیکلي دي چې 255 GB انلیمیټډ انټرنیټ ته بیا ګورئ دلته ورسره لاندې لیکل شوي دي نو بخي ملګرو ما نویر شو تاسو چې هر یو پیکیج فالوئ د هغې فالولو طریقه هر څه په دې ځای کې کوم یو پیکیج چې غواړئ په دغو کې ستاسو خوښ شي فالول غواړئ طریقه دلته وګورئ مور ډیټیل د هر یو پیکیج نه لاندې دلته وګورئ مور ډیټیل په دې به اوکې وکړئ دا څنګه فالېږي دلته وګورئ اکټیویټ ټي اته به ولیکئ 555 ته به یې ولېږئ که غواړئ چې دا پیکیج فعاله کوي په 300 افغانۍ 3 GB انټرنیټ هغې نه بعد 255 کې یو میاشت پورې فری انټرنیټ ورکوي صحیح ده سپیډ بیا چې غواړئ غیر فعاله کوي نو ډیکټیویشن دپاره به یو ټي اته ولیکئ او 555 ته به یې ولېږئ ښه نو دا د فالولو طریقې دي بیا په دې کې ورکوي الفا کې 4.5 GB انټرنیټ 4.5 افغانۍ باندې ورکوي 15 GB انټرنیټ ښه دغه 15 GB انټرنیټ به ستاسو فل سپیډي هغې نه بعد چې دا 15 GB ختم شي تاسو ته به درکوي 255 KB کې انلیمیټډ انټرنیټ د یو میاشتې دپاره لاندې بل پیکیج د په 200 افغانۍ باندې تاسو درکوي 10 GB انټرنیټ 10 GB چې کله ستاسو ختم شولو هغې نه بعد دا 10 GB به ستاسو فل سپیډي هغې نه بعد به تاسو درکوي 255 KB انلیمیټډ انټرنیټ یعنی بغیر د پیکیج نه صحیح شولو هر یو پیکیج چې دی کې فالول غواړئ دلته وګورئ سټینډرډ بیسک او پریمیوم دې پکې فعالیږي دغه طریقه ده په سټینډرډ کې وګورئ مثال تاسو غواړئ چې 300 افغانۍ باندې 1 GB انټرنیټ او روشن ته اړیکې فعاله کوي نو هغلته ګورئ مور ډیټیل باندې به اوکې وکړئ دا داسې فعالیږي ټي 3 به ولیکئ 555 دلته تاسو طریقې د هر یو پیکیج سره ښودلې دي ښه نو ما تاسو ته ویل دلته تاسو هر څه کتلی شئ بیسک سټینډرډ او پریمیوم دغه درې طریقې دي پکې هر یو پیکیج دی کې فعالول غواړئ دلته لاندې مور ډیټیل ګورئ مور ډیټیل باندې اوکې کوئ تاسو ته د هر یو اکټیویشن او ډیکټیویشن طریقه ښودلې ده نو دغه د روشن انټرنیټو د طریقه وه تاسو ته مې وښودله ملګرو ما تاسو ته وویل چې زه په دې ساحه کې یم چې دلته ما ټولې شبکې وکتلې یو شبکه هم داسې کار نه کوي لکه دا روشن چې کوي ځکه چې ما روشن کله نه و استعمال کړی ما چې پرون دا سیم کارت ځان دپاره راخیستلو نو کومې څانګې ته چې ورغلی وم هلته ما ورته وویل چې موږ خو داسې ساحه کې یو چې مشکله ده دا انټرنیټ به کار وکړي د روشن خو بیا هم ولته رایې کړه زه به یې وګورم که چېرته یې کار وکړو نو هغه هم ماته دا خبره وکړه چې دا ستا قسمت نه نو ته یې وګوره هلته که چېرته یې کار کولو خو ښه خبره ده ما په همدې خاطر راواخیستلو نو پرون مې راغستی اوس فعاله شولو تقریبا یعنې 4 ساعته وخت یې ماته راکړی و اوس مې چې وکتلو ډیټا مې آن کړله نو دا وګورئ ماشاءالله دومره تیز انټرنیټ د ملګرو که زه یوټیوب خلاصوم که فیسبوک خلاصوم که هر څه ګورم نو دومره تیز سپیډ کې د ملګرو چې په دې ساحه کې ما MTN سلام اتصالات چې کوم څومره شبکې دي افغان دا ټولې ما کتلې دي ملګرو خو ماته داسې انټرنیټ یو شبکې هم نه ده راکړی لکه څنګه چې دا روشن کې ده نو ډېر تیز انټرنیټ د ملګرو چې ما تاسو ته ساحه مو ښودله چې په دې ساحه کې ما سره داسې کار کوي د انټرنیټ نو تاسو هم خامخا که په اطرافو کې د هغوی دپاره روشن بیسټ د ملګرو کولی شئ زه د روشن کوم پروموشن نه کوم ملګرو خو حتما به د هغه شي صفت کوو چې کوم یو شي نه څوک خوشحاله سي او ښه استفاده ترې کوي او ښه انټرنیټ ورته ورکوي ښې اړیکې ورکوي نو هغه شي به خامخا صفت کوو مې غوښتل تاسو سره هم دا شیر کړم چې تاسو هم دې نه استفاده وکړئ د انټرنیټ نه خوند واخلئ ملګرو ډېر تیز انټرنیټ ورکوي ورته ملګرو که زه هر یو ویډیو پلی کړم ملګرو ماته بیا مشکل راځي ویډیو پلی کولو کې هم ستونزه نشته ځکه چې ماته بیا کاپي رایټ راتلی شي د یو بل چا ویډیو کتل په خپل چینل کې شو کول خو بس دغه وګورئ تاسو د انټرنیټ د سپیډ ته وګورئ چې هر څه تاسو په یوټیوب کاروئ نو ډېر ښه سپیډ ده هغې نه بعد چې ستاسو دغه انټرنیټ ختم شي نو تاسو ته 255 KB درکوي ملګرو تاسو د انټرنیټ سپیډ په سر کې ګورئ ښه چې کله زه براوز کوم نو په سر کې وګورئ انټرنیټ سپیډ اوس څومره ده
دا زیات لوډینګ کیږي. کله ډاونلوډینګ شروع کوي تاسو ته د انټرنیټ سپیډ بیا معلومیږي ښه. نو اوس وګورئ ما سره تقریبا 11 KB کې ګوره ښه 11 KB کې ما سره دا صفحه خلاصه شوه 11 KB کې. نو تاسو ته دا درکوي په سیکنډ کې 256 KB. اوس ګورئ 112 KB. نو هغه حتی لا اوسه پورې دا نه ده رسېدلی څومره تیز ده. نو دا 256 KB په یو سیکنډ کې غټ سپیډ د ملګرو ښه. تاسو ته ښه استفاده کولی شئ. نو دغه معلوماتو دغه طریقه وه د روشن د الفا سیم کارت په اړه مې تاسو ته دا معلومات درکړل په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوي ملګرو ضرور د سره لایک کړئ خپل ملګرو سره هم شیر کړئ.